من بطل در باندې پوړې په یو دم شو هغه اور به تا باندې د هغې حرم شو که ته پروت تمامې عمر په اور کې عجب تیل دي نه به یې په شر سور کې مسلحت وکړواله ور روان شو په دربار کې داخل هغه زمان شو کور ته بوتلو مو ښځې په دوار او صفتونه به د ګل کې وار په وار همیشه د هغې کله سبا به ګورو سوداګره دربار پلا به خورو صنوبر بیخ حال وای امانا شهزاده الماسران د ورته جانا سبایی چې د بلبلو چغارې شي او په نسیم تازه د ګلو مجزې شي او ملا الله اکبر که سوداګره او زه غمجن شوم راپورته له بستره راسره ملګري دي ښځه داړه او په محل دننه شي غاړه په غاړه او نشو پوره باندې خل داغه کور او ورته غلی کېناستم په شان د چور سادګي د پرته ده په پالنګه او نه باتې شونډې وې په پانو رنګه له ګوګله مې زړه ووتې واوره مرګ په هغه ځای قبول مې که دواړه او معشوقې مې غوښه ونیوله ورته او یو ساعت پس
شادادی سل را پورتا گلنا د ذات بخت نوکا هم چت هل جوړ وت ذات دینا هو ګلان خو ډیر د خدای د ډیر کی خدا پیغمبر ګل پس سکی تو ختمه ملاوی گلاب پلار پروتما تاد دیدن سے دی رات تازہ اکرم او دیار دیدن با پرنشی خدا کغرو نصر شکانی اگر زلالنا دیار دیدن چپک نوی کنا کد سمسور گلو باغی صدقما دیار دیدن اسم ازم دی خدا او کمی نصیب شیو دی جنت سالار بشو ورد دیدن وکا فتش دیدن بدی سوگ نحلالوی کبا میں ملک پجنا دوری سربا میں ستا درگاہ تک کزنی ولیوی ہماری سترگی پور توالا اولی ہتا بغیر جوڑی لمبی را پور تشلی نظر د شادات گیا سپ ماشو اسلمان دو چند پیدا پماشو شادات گیا پورتا شد گلو لختا شکر شکر دیرا پورتا دما بختا مشغولان دمون دارو حسسان شوا ما ترد ما جوڑا دا قبرستان شوا حبیل تاب زماز پار پاروی دبے پٹا چلمدان سر یوازی وقت را وستلما وقت را وستلم سبوائی جارم جارم خود بجارم جانان زما دیدن نور خلق کوي او کپ دیدن سوک مړی دلوي خدا د بازار خلکو بتړلی وې بارونه دیدن د سر په بدل ده
ستر ساتي خاورې به وکړي دیدنونه ستا په دیدن به هېڅ موړ نه شمه او که تمامي وجود مې ټولې سترګې شي شهزادګي د مور پلار هېرېدله او له دې غمه ورځ په ورځ به زېرېدله په آخره مې ورته وویل زما حال او خبرداره په دې راز که زما پلار و په تور ټوپک ویشتلی راشي چې فرارونه د ګندم خوله درکومه د تور ټوپک اوس ستا کاری د ښو ځوانانو خلد ستا د غاړې شیږه هره نازو د بد یو سما او مگر شریک د په یارې کې نه منما نور چې بل شي بیا به مړ شي زړه چې میل شي همیشه لمبي کوي ومن توبې د خدای غضب دی ما د غضب ځان ساته پېخته شومه ولې د سر په زنګنو کا ما په ځوانانو کې خوښ کړی مینه و د زنګنو نه سر اوچت کا خدای به آسان کړي د دنیا مشکل کارونه چې کله کله را په یاد شي ګیلاس په لاس منګي ته تږی ودرېږه ها منګی ټول په ډنغو پکړو او د شیطانه منګی په لپو ډکوي ويارانا كلب پیوند اخلي او چې یو غمخور شي بلکل بیارې شي دا داستان په ترمنځ د متن ورسېدو نوی ښه داستان دی پښتون یم د پښتو په لاره تل مدام جنګېږم هېڅ نه یمه نیمګړی چې هر کله مریض شم په جنګونو کې رغېږم تکلیف مې د رنځ کړی
की खुतुरा सदा कार बकरी तो दादा मेरा तवेले जमा दस्तुर गुतूरा वतन बद साथी तो सबीर तपात नसप मैदान की लतर बुरा बमुख के बवर देतो अभी मेरा तवेल पबी नंगीद खपकी मानन तैरावरे पैमाइश में मक्खान 10 जगह गए शगद सरबाजी वावर मवीना में पजूशी बासम पखला सटंडा शगद तुरीवार मरसरूप में परामूश वर्दन का मुंडा मुंडा दुश्मन चरा तो गोरी दाने आखिरी उर जारी लक कुंडा कति कदर तगत पास पसत वर करेगो कोई गुजार मोड़े بدرو غلاف نكم كاريم لك الور دنيا كنور فلور دشمن باندې غوکم د الله اکبر ځان اخلو جولان کې مراوله نغلی مدني سر معلوم ده زمازور فمن ذي شياكي قارمان فمن يادي دمر وصني بريولي قیامت تیر شي مړي پاتېږي خبرونه بیا څوک نشي وجلی د تېرې مده شلو قامتونو د جندرونه له قبره یې وتلې پوره حساب مې ورکړه بهر شم له تارونه ما خپل اجل خوړلی صادق په خپل اقرار د ملنګ جان صفا غږېږم جواب یې وګړی
نو موسم د پسرلی د ښه هوا جوړ د جنت چې زړه دې په قراري بې درد به دې میلو ته په غمجن به جوړ قیامت وي زما غوندې بیمار خندا د هغه مشر سره څه مناسبت چې قام یې خوارزاري ګلان په غوړېدو خلک د دې غم نه کړېږو موسم د پسرلي دی ولې زه پرې نه پوهېږم په ما باندې توفه په تم د زمانې د لاسه ورپورېږم په برخه مې ګران هلکه کې نن جوړ دي په ګلشن کې سرودونه د توتیانو موسم دی د ګلونو زما د غوږ نه نوځي زیروي د ماشومانو او چې مې دې په بمونو ولې په چاو جانم خدای چاته تیرې کم ګریوان اوربل دی د ظلمونو خاونده د دنیا او د انصاف دی رانېږم دا څرنګه جهان دی نهادل انصاف صدا د مخې داسې سیدي مظلوم د پاره چل دی نه خشته نه خواله خو د خو خلکو پېښې دي او څه ښېګڼېدل دی ولیا لاسو کې سرقندونه مېز کې وګورئ ترخوي پردار کار اصل حیدر یا شیخ په تسکون نه ولېږو ملګری د شیطان حکم د پسرلي دی ولې زه پرې نه پوهېږم په ما باندې توفه په تم د زمانې د لاسه ورځ تېرېږو خو برخه مې راپورته نباتاتو کړه د ځمکو نه سرونه د ښځو سلسله ده په ما د استعمار پراته د خاورو انبارونه و زما د ژوندانه باغچګې نه نیسي ګلونه راپېښه کشاله ده غمجن د ملنګیان تل غمو سره لوبېږو همدغه مې ګزران لمبی میں زدہ خوی ندام سوز او په دربار کې دی ولاړ او شب او روز
مشکان په فرمایش باندې به تاسو واورئ. یا قربان هو په دنیا کې یو سړی د کار وي او داسې نه چې هر سړی بمشاریار وي هر سړی د سلطنت کله لایق وي هر موزي د قافلې کله سالار وي की पहरेदारी दिखी शान गिलस पकार नवी आगा की गिचरदाद किरदगारी چاخولی د سرو درو په سردار او څوک د خر پسې قدم وهي خرکار وي او د اغزي ګیله روانه وي د ستنې او په دنیا د ظالمانو سرپدار وي خیر دی منور استاد خیر دی درته دغسې ویښ شه ورته او ناڅوک چې ګناه وکړي او سزا مني او ګوشمالي د زوی او لور په مور او پلار وي لیونه کوي عمله په ویښو باندې او چې شپه نه وي خپلو میږو ته بیدار وي کوي عمله په ویښو باندې او چې چوپان خپلو میږو ته بیدار وي سلام نه کوي چرګوړی خو ګیدړ ته او که سختن د کور او کلي خبردار وي
په هر وطن کې خواري زړګي صبر دې پخدې شا پاغه ګل چې نازي دی او د بل چا شو عاشق صبر وظیفاکا او د دریابونو مایان غاړې ته راځي او د سمندر دریاب په منځ کې عاشق لامبو د معشوقې پسې وهي لونګې دې واغوسته او داسې په زړه دې نشته د یارۍ سوي داغونه او دا باسم چپی دی اوسا او چې مور دې تږي لټوي پلار دې چړونه پرېږده چکر سیلاب مې یوسي څوک چې د شګو بند تړي اوبه به وړي عاشق صبر وظیفه کنو د دریابونو مان غاړې ته راځي دې کې بل یو هم داستان دی د نواب په خوله کې د میمونې یو بل نوی داستان هم واورئ ورکې دی په فرمایش د احمد خان او شکر الله دا په فضل د خاوند پروردګارو او ځکه سره دیدن ته امیدوارو یو مضمون د میمونې د حسنوالي او تورښتې خو په شان د تیله دارو لکه سور ګلاب چې تاو کې په غونډه کې اننګ یو مخې واړه په مقدارو بلنه کې یو بله تماشه وه او پرې سواره سه چار ګلونه په دارو Kamaro Amani suchasina ibadi chawa Au chanar paki pakhd Kandaharo
درته صفت کوم انباره ټول وجود یو لنډه غوندې بازار صفت کوم انباره ټول وجود یو لنډه غوندې بازاره جمال دکاندار سیر عالم خانو همه منی پسی پگ باند بیمارو ودیارانی مزنشیگی دخپل دلاسم چپتاو کردی او دیاری چل رات معلوم دے لکه مرزا تا چی معلومی دفترنا کوری پکلی کی معلوم دے دبام پسر کشمالی کرلی دی ہاو گلاب دا حسان شاداد دی رابیل چنبیلی نوکران لیولی دی خطول کی گل قد جول کی دل درد قراروی گل خود را تخدید گل کای آیا دستا عمر دا گل نکی مینا گل میں پلاس کی ملاوے کیگی پردے وطن دے سرگی چاہتا وطن دیار پستر کو خوگی شاشنانوی سو کسو پرواہ کوی غم درازی بیغم نما بیغم خدای دے بند تل پغم کی پخواب کلک لغم زما جامی شوی چی پغا گرزو ما وغم تا پیدام غم بگالما غم را تپیتے شو پسری گر روما عاشق پاچا معشوق تاج دے معشوق تاج دے پاچے آنو پسروی ودا معشوق مثال دے تیر دے پیر چه کامل شستر نبرنگی د جانان دی پیشن تگورائی او چه سرگ توری کی لکی پکی پریدی سرگ دسترگو پور فرق دے او داس ناستر کے میں اصل غلام دی
صبر کوه خدای به مې درکړي هاي د بې صبرۍ معشوقې چا موندلې دي او په صبر صبر پوره نه شوه سبا مې خیال دی بې صبرۍ ته ملا کوم وجل دینا د کونړ غلام محمدا یا باډي تمزا یتا پوډي وجل دینا د کونړ غلام محمدا باډي تمزا خانا دستا په هل تکم بخته او د کونړ غلام محمدا شپایو جانا یا ټوپکی جنگ ورخلاونه د کونړ غلام محمدا باډي تمزا یا تاسو دې وځي دینا د کونړ غلام محمدا باډي تمزا کونړ غلام محمد او خلک بوای یو کرسي له ممانه خنا د کونړ غلام محمد باډي تمزا وایي احمد خان دا دکان نمبر 809 شپېته ده نواب منور ناسي د کونړ غلام محمد شروع کړی او په همدې باندې ختمېږي خانا یا په قدمو د خدای مایل کړ د کونړ غلام محمدا ماتا پلویا یا جانا لار کې وخلا قدمونه د کونړ غلام محمدا باډي تمزا خانا مې بدراوینا د کونړ غلام محمدا باډي تمزا کروغ بزی بنسی د کونړ غلام محمد کدا څوکي ما دیګره دی ولې دنا د کونړ غلام محمد باډي تمزا خانا پستی نگیرا را پسی شوی د کونړ غلام محمدا یا پستر غوړ شي جانا او د مسیح په زادی ما د کونړ غلام محمدا باډي تمزا تاسو دې وځي دی د کونړ غلام محمدا باډي تمزا لګيږي د کونړ غلام محمدا لدها غوم او تبه مستلوب لرنا د کونړ غلام محمدا باطل تمزا
پتا باندې داغ حرم کړو کته پروت تمام عمر کور کې عجب تیر دین بھائی پشر سور کې مسرات وکوال روان شو په دربار کې داخل هغه زمان شو کور ته بوتلو مو ښځې په دوار او صفتونه به د ګل کې وار په وار پمیشه داغی کله سبا بگورو سوداگر دربار کلا بخورو صنوبر بیخ حال و یمانا حشازاد الماسران دورت جانا